همدغه بل یو سوال کړی دی او ډېر خوندور سوال دی. یو سړی دی د هغه رضایي لور ده. رضایي لور څنګه کیدی شي؟ د ده ښځې هغه جنۍ له ماشومې له پی ورکړی، هغه بیا د ده رضایي لور شمارلی کېږي، هغه لویه شوه، غریبه وه، نو دې له زکات ورکولی شي او که نه؟ او دا ډېر ښکلی سوال دی او زه د بعضو ملګرو دې سوال ته ډېر خوشحاله شم ځکه چې دلالت د هغوی په پوهه باندې کوي. و دا سوال پته نه چې تاسو زه خو یعنې ګمان ښه ساتم، ډېر تکړه خلک یې، اوس هم که ستاسو ذهن کې دا سوال راغلی چې رضایي لور دې له زکات ورکولی شي او که نه؟ جواب د مسلې دا دی، اول خو دا یاده کوي چې کله یو سړی او د هغه بچي غریبانانی نو بچو له زکات، دا مسله ته اوس دی بچو له زکات ورکولی شي؟ ولې؟ نه نه نه، بارک الله فیک. او بالکل دقیق جواب دی او ډېر پرې غلی شو ځکه راته مونږ وایو دین یې زده کوي، دین یې زده کوي. هغه یو سړی وایي او مونږ دومره جوهري مسلې، دا جوهر نه، دا خو ستا بچي نشته چې بچي دې شتي، دا مسله تا ته راځي. زوی دی غریب دی چېرې دله د زکات ته پیسې ورکوم، لور ده هغې له زکات ته پیسې ورکوم، دا هر چا ته دا مسله نشي راتلی. که یو سړی دا وایي چې دا مسلې دا خو چې سړی غټ عالم جوړېږي او غټ مولا ته جوړېږي، پرېږده که خبرې، دا هر مسلمان ته دا مسله راتلی شي. یا ده که اصولي او بنیادي مسله چې یو سړی بچي غریبانان دي نو دی دغه غریبانانو بچو له زکات نشي ورکولی. وجه د هغې دا ده چې شریعت په ده باندې لازم کړی دی چې په دوی به خرچه کوي، ځکه چې د ده اوس رسي د هغوی نه رسي، په ده لازم دی چې خرچه به کوي. نو چې کله دی زکات ورکوي نو په دې کې یو حیله کوي چې هغه شریعت چې پیسه واجب کړي دي چې هغه د ځان نه لرې کړي. نو هغه خلک وایي چې په یو غشي باندې دوه ښکاره، یعنې زکات هم وشو خرچه هم وشو. ها بعض استثنائي حالات شته، هغه موږ نورو ځایونو کې ذکر کړي دي او هغې له نه ورځو، جدا مسله ده. خو دا مسله د هغه بچو په باره کې ده چې هغه د دې سړي د دې ملا نه پیدا وي، او د هغه نوسو په باره کې ده چې هغه د ده ملا نه پیدا وي. د نوسو هم ګوره دا مسله ده، ځکه چې نوسې هم داسې دی لکه بچې، خو کوم نوسي؟ د لور بچي، نه د زوی اولاد، د زوی اولاد یادو. نو دا مسله د هغه بچو دپاره ده او د هغه نوسو دپاره ده چې هغه د دې سړي د ملا نه پیدا وي. یعنې ملا نه پیدا څه مطلب شو؟ چې خپل بچي ملا نه پیدا دې ته وایي. هر چې بچي د رضاعت دي نو هغوی په دې کې نه دي شامل، هغوی له زکات ورکولی شي. ګوره دا رضاعت نه دی، رضاعت دا چې یو ماشوم راولېږي د یو زنانه پی وکړي، د دې سره صرف د خپلولۍ مسلې ثابتېږي، یعنی دی مور شو، دی خور شو، دی ورور شو، دا پې حرام شو، دی پې حرام شو، صرف دا مسلې پې ثابتېږي، بس محرمیت پې ثابتېږي. کتی شي که نه شي کتی دا مسله پکې راځي، نکاح ورسره کېږي که نه کېږي دا مسله ورسره ثابتېږي. خو د دې سره نه میراث ثابتېږي او نه خرچه ثابتېږي او نه د دیت مسلې پې ثابتېږي. ورسېدی بګنه او نه د ده سره داسې ښه پته لازمیږي لکه څنګه چې هغه خپل دی چې هغه په نسب او وینه کې ستا خپل دی، لکه اوس رضایي پلار او خپل پلار د دې دواړو پته به نه وي شن حق دی؟ خپل پلار حق به خو ځان لري. نو رضاعت سره صرف دغه یو څو مسلې ثابتېږي، دغه احکام دي، احکام د خپلولۍ چې د نکاح سره تعلق ساتي، د نظر سره، یعنی دته کتی شي که نه شي، پرده ترې لازم ده که نه ده، نکاح ورسره کېږي که نه کېږي، دا خبرې ثابتېږي. د میراث مسله نه ثابتېږي، نفقه خرچه نه ثابتېږي، لکه څنګه چې ستا د بچي چې
غریبي یا کمزوري یا معذوري او ستا وس رسي په ته خرچه لازم ده دا مسله ته نه ثابتېږي ښه یا الټې که ته غریبي کمزوري او ستا رضایي زوی دی نو په هغه لازم دي چې په تا خرچه وکړي نه ده لازم که دا مسله دې سره نه ثابتېږي ته زما په دې خبرو ورسېدې که زه والله أعلم.